د نن ورځې لنډ تازه او مهم خبرونه. ښه راغلاست لیدونکو دې لنډ تازه او مهمو خبرونو ته. هیله ده چې دا ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. لومړی خبر: د کابل په نننۍ چاودنه کې د چارو ادارې د سلاکارانو د انسجام د ریاست مرستیال ټپي شوی او موټر چلوونکی یې وژل شوی دی. دوهم خبر: د افغان روغې جوړې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمیه خلیلزاد قطر کې د افغان سفیر حکیم دلیلي پر مړینې خواشیني ښودلې ده. خلیلزاد د سولې برخه کې د دلیلي هڅې ستایلې دي. دریم خبر: علي وزیر او د پی ټی ایم نور غړي نن محاکمې ته وړاندې کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي وايي ټاکل شوی نن پنجشنبه د ډسمبر په 31 د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی علي وزیر په ګډون دغه غورځنګ نور هغه غړي چې د پاکستان پولیسو له لوري نیول شوي په کراچۍ کې محاکمې ته وړاندې شي. څلورم خبر: د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د سولې پروسې دوه اړخیزو اړیکو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ او باور په زیاتېدو لیدنه کړې ده. پنځم خبر: پاکستان اعلان وکړ چې سره له سبا به د افغانستان په ګډون 101 هیوادونو ته ویزې آنلاین ورکوي. پرون د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد یو مطبوعاتي کنفرانس ته وویل چې پریکړه یې کړې ترڅو د نړۍ 101 هیوادونو ته د پاکستان آنلاین ویزې ورکړي. شپږم خبر: د بهرنیو چارو وزارت وايي د آذربایجان پارلمان په افغانستان کې د دې هیواد د سفارت پرانیستلو ته مثبته رایه ورکړه. اووم خبر: د ولسمشر غني لومړی مرستیال امرالله علي وايي د هغو طالبانو نوملړ ترتیب کوي او د نیولو هڅه کوي چې د اشر په نوم له عامو خلکو څخه په زور پیسې او مالونه اخلي. ښاغلي صالح نن پنجشنبه پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې خلک د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د دغې ډلې د ورځ تر بلې زیاتېدونکي باج اخیستنې څخه تنګ شوي دي. اتم خبر: ډونالډ ټرمپ ته رسیدلي معلومات ښیي چې چین په افغانستان کې غیر دولتي کسانو ته پیسې ورکولې ترڅو امریکایي سرتیري په نښه کړي. له تاسو ډیره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله. که د دې څو لنډ تازه او خبرونو په اړه تاسو هم نظر لرئ زموږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. د لا ډیرو ویډیوګانو د لیدو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا الله مو مل ښه وخت ولرئ.